احمد مسعود ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خاصه بلنه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وای احمد مسعود ته خاصه بلنه ورکوم چې را د شیخ خپل هیواد ته. احمد مسعود په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ستاینه وکړه. احمد مسعود وای یو جهان مننه له مولا یعقوب څخه چې موږ ته هم دومره وخت راکړو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود ته په پیغام کې ویلي چې زه نور په افغانستان کې جګړه نه غواړم او کومې ناستې چې تا په مسکو کې کړي دي او کومې څرګندونې چې دې کړي دي له هغې بیرته تیر وځه. افغانستان کې نور جګړه نشئ کولی او نه غواړم چې افغان ولس وځورېږي. بس د افغان ولس ډېر کړېدلی دی، نور یې په کړېدلي حال کې لیدلی نشم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد افغان ځوانانو ته ویلي چې دا د چا په ناسم تبلیغاتو تیر نه وځئ تر څو خپل کور په خپله وران نه کړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وای نن د غرمې نه بعد مې درې نااشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړ تازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخندزوی د طالبانو دفاع وزیر یم. د احمد مسعود وای هغه ماته پیغام کې ویلي و چې نور افغان ځوانان مه هڅوه جګړې ته او نه غواړم چې افغان ځوانان او افغان ولس وکړېږي. احمد مسعود وای د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خبرو را باندې ډېر تاثیر وکړو او غواړم چې خپل تاکتیک بدل کړم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یو جهان مننه چې موږ ته یې وخت راکړو او موږ ته یې پوهه راکړه. موږ یې پوه کړو چې له جګړې نه نور څه نه جوړېږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر.